ورحمة الله وبرکاته. د هر څه نه مخکې د افغانستان مظلوم ولس ته سلامونه او نیکې هیلې. قربانم شم، سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. ډېر نه غواړم مینوالو، نه وم تقریبا یو 2-3 میاشتې کېږي چې په سوشل میډیا کې دونه نه یم، په فیسبوکو کې مصروفیت د خپله پرېږئ. خو نن زه مجبور شولم. نن دلته ما د یو ګلخان کلیپ ولیده. ما ویلې اوله زه غواړم چې د دې ځواب ورکړم، خو ستاسو څخه هیله کوم چې دا کلیپ وګورئ، نو بیا به راځو دې باندې خاندو. صحیح ده؟ یاد ہے زه خو ستاسو د منظور پښتون خلاف نه یم. ټول افغانستان څه چې را هندوستان هم ټول راواچوئ، هندوستان هم ټول در سره کوي. په لا اله الا الله که پاکستان 50% آرمی ته هم ورسېږي، 50% آرمی ته. د آرمی د حکومت ویا مده زما د رور کیا ملګرو اوس تاسې خپله قضاوت وکړئ. د ایران منډۍ اولاد ته موږ څه ووایو یا خو تاسې ما خبره ته ښه غوږ ونیسئ. زه دې ته ښه ځواب ورکوم. د دې نوم سکندر ده، ښه د یوروپ کې ژوند کوي. سکندره ما ته غوږ شه چې دا کلیپ نو هیله کوم ملګرو چې دا شیر کوي چې د سکندر په غوږ کې ورسیږي. دا تاسې وایي ما فوج که نه د پاکستان فوج، چې د افغانستان فوج او د هندوستان فوج یو ځای سي او ستا د 50% هم پوره کوی نه شي. همدا خبره دې وکړه. مطلب ته دومره باتې کروڑو کې دکان پکوړو کې ته اول لاړ شئ د ایران منډۍ کې د قلف واچوه، هسې ستاسې ښځې چلیږي په ایران منډۍ کې، دا درته بند کړه. بیا راځه په افغانستان په فوج په باره کې وغږېږه او د هندوستان د فوج ته هغه ته تلای نه سې. اسلام آباد ته لاړ شه، په 10 ځایه تا د رئي تانه آی ډي کارت پوښتنه کوي. تا کې دومره غیرت شته؟ د خپله وطن کې آزاد ګرځېدلی نه سې. تو راځي ته افغانستان باندې هغه کوي، افغانستان خلکو پسې غږېږي، افغانستان اردو ملي پسې غږېږي. او بله خبره داسې وایي اردو کې یو متل ده، وایي په اردو خو ښه صحیح پیږې، وایي بیٹا جتنا بھی بڑا ہوگا باپ کے سامنے بیٹا ہی رہے گا. تم لوگوں کا جو باپ ہے یہ انڈیا ہے. اوس لې په خبره ستاسې پلار چې ده د هندوستان ده. ته لکه ګرګټ غوندې خپله رنګ تبدیلی، ته کله په یو خبره ولاړې. بې غیرت انسانه، ته تکلیف لرې یو لاړ شه ډاکټر ته خپل علاج وکړه. داسې کس نه اوسې ستا ځواب ورکړي. ته اوس پس له دې به زه به تا سره ګورم.